د کهانې شروعات کېږي د یو ګڼ ځنګل نه چلته مونږ یو ښځه وینو چې هغه د مدد دپاره چغې وهي او د هغې بدن د وینو نه څښاوي او په مخ باندې زخم وي خو دې کې اچانک هغه د یو ماشوم د خندا آواز واوري چې هغه زر شاته وګوري خو شاته څوک نه نو هغه چې دا وګوري ډېره زیاته ویریږي او هغه د هغه ځای نه منډه کړي او یو بل ځای کې پټ شي خو دې کې اچانک دې ته رنګ راشي دا د دې پلار وي نو دا ورسره خبرې کول غواړي خو د هغې طرف نه آواز نه راتلو خو دې کې اچانک په دې باندې یو کس حمله وکړي او ډېره بېرحمۍ سره یې قتل کړي هغې نه پس مونږ یو څلور دوستان وینو چې هغوی د چکر دپاره یو اټلي نومي ځای ته را روان وي او د دوی دا سفر ډېر په هسي مذاق باندې تیر شي او اخرکار دوی خپل منزل ته راورسي نو دوی چې هغه ګیسټ هاوس ته راورسي نو هغه ځای کې یو سړی ټوپک په لاس ګیټ مخې ته ناست وي چې د هغه ډېر غټ ویښته وي او ډېر عجیبه شکل یې وي نو انډریا د ګاډي نه راکوشي او د دې کس نه تپوس وکړي چې ته څوک یې او تا سره دا ټوپک ولې په لاس کې دی نو هغه سړی ورته دا ووایي چې زه د دې ګیسټ هاوس څوکیدار یم او دا ما د خپل سیفټي دپاره ځان سره ایښی دی دراصل دا ګیسټ هاوس د ځنګل په منځ کې دی او دلته ځنګلي ځناور ډېر زیات دي نو انډریا چې دا خبره واوري نو هغه خپلو ملګرو ته وایي چې خپل سامان راخلئ چې ګیسټ هاوس ته دننه ځو خو د هغې نه مخکې دا ویکي نومي جینۍ تصویرانو ښکل شروع کړي نو دې کې ورته دا یو ملګری وایي چې د تلو نه مخکې تا ما سره دا واده کړې وه چې هغه ځای کې به زه موبایل نه استعمالوم نو ویکي چې دا خبره واوري نو هغه ورله موبایل ورکړي او هغې نه پس راهول دوی پرېږدي او په ګاډۍ کې لاړ شي چې دې نه پس دا درې واړه خپلې کمرې ته راشي او هغه څوکیدار انډریا له یو ووکي ټوکي ورکړی وي چې څه مسله وي نو په دې ماته وایه او هغې نه پس د دوی ړومبی ورځ وي او دوی دا فیصله وکړه چې دا چوټیانې به فل انجوی کوو هغې نه پس انډریا او ریبیکا په ټال باندې ناسته وي او یو بل سره خبرې کوي چې هغې نه پس دوی د هغه ځای نه پاسي او هغه ووکي ټوکي د انډریا نه پاتې شي او هغې نه پس ریبیکا د باتروم نه روځي او هغې ته داسې لګېدو چې ما ته څوک ګوري نو هغه بهر روځي او وخت وا دې خوا وګوري خو ډېره زیاته حیرانه شي هلته څوک نه وي خو هغه ځای کې ویکي راشي او هغه ورته دا ووایي چې کیدی شي دا څوکیدار وي د ما ته هم ډېر په عجیبه نظر سره کتل خو دوی یو بل سره خبرې کوي دې کې ترې هغه څوکیدار تصویر وباسي او په دیوال باندې ولګوي چې هلته الریډي د انډریا تصویر لګېدلی و هغې نه پس دا درې واړه د شپې روټۍ ته کیني او دوی یو بل سره خبرې کوي چې دوی د یو قاتل باره کې کیسه شروع کړي چې د هغه کوینوکس کیلر نوم وي او انډریا ورته وایي چې هغه یو ډېر ښه انسان و نو ویکي ورته وایي چې هغه ښه انسان و نو دا ماسک یې ولې اچو نو هغه ورته دا ووایي چې دا د مور د وجې ولې چې په ده باندې به مور ډېر زیات ظلم کو هغې نه پس دې یو جادوګر له لاړ شي چې دې تور جادو یې ځکه چې په خپل مور باندې تور جادو وکمه خو هغه جادوګر ورته یو داسې جادو وښیي چې هغه له یو ډېر قیمتي کاڼي ورکړي او دا ورته ووایي چې دا درنه مات نه شي په دې کې یو ډېر خطرناک شیطان دی خو دغه جادو ډېر طاقتور وي هغه شیطان په ده باندې همدا کاڼې مات کړي چې دغه شیطان د ده په جسم باندې قبضه وکړي او هغه ورته دا ووایي که ژوندي اوسېدل غواړې نو ته به هر کال یو انسان مړ کې خو دوی یو بل سره دا خبرې کوي دې کې اچانک دوی ته دروازه وټکېږي چې دوی کړکۍ کې وګوري نو یو سړی وي او هغه ماسک اچولی وي نو دې کې انډریا ډېره زیاته په خندا شي او هغې ته داسې لګېدو چې کیدی شي ما دا دواړه ملګري یې رول غواړي خو دې کې انډریا ډېره زیاته ویریږي چې هغه ماسک والا سړي سره په لاس کې چاقو وي نو هغه زر لاړ شو دروازه بنده کړي او ډېره زیاته یریدلې وي دې کې انډریا خپلو ملګرو ته وایي چې موږ سره موبایل هم نشته چې راته کال وکړو نو په دې کور کې هتیار را پیدا کړې چې دې سره موږ خپله بچاو کوو خو ویکي یو بلې کمرې ته لاړه شي او هغه دروازه کولو کړي هغه ماسک والا سړي ته خو ریبیکا انډریا ته وایي چې زه ورځم او هغه ووکي ټوکي راخلمه چې هغه زر د کمرې نه بهر وځي او هغه ووکي ټوکي راواخلي او زر کمرې ته راشي او هغه څوکیدار سره خبرې شروع کړي چې دلته یو سړی راغلی دی او ډېر عجیبه دی نو انډریا چې خپلې کمرې ته راشي نو هغه ځای کې ریبیکا او ویکي نه وي نو هغه ډېره زیاته ویریږي او هغه چې شاته وګوري نو هغه ځای کې هغه ماسک والا سړی وي چې دې کې اچانک هغه په دې باندې حمله کولو والا وي خو دې کې ولا انډریا دیکه ورکړي او په چاقو باندې ووایي او هغه ځای کې هغه ماسک والا سړی قتل کړي نو هغه چې هغه ماسک والا سړي سره هغه چاقو وګوري نو هغه صرف یو کیلونه وي دې کې راهول ویکي او ریبیکا په خوشحالۍ سره دننه راشي او هغوی چې دا منظر ګوري نو د خپو نه ځمکه وتښتي اصل کې دوی دا ناټک د انډریا یارولو دپاره کړی و نو ویکي ورته دا ووایي که د جیل نه بچ کېدل غواړئ نو دا لاش زر تر زره پټ کړې نو دا ټوله موی چې ټیک ته دا لاش په ټول غواړي خو دوی ته دا پته نه وه چې هغه څوکیدار په دروازه کې ولاړ وي د دې ټولې خبرې واوري نو چې ویکي دا وګوري هغه ډېره زیاته ویریږي او هغه څوکیدار سره ټوپک په لاس وي او هغه چې څنګه ویکي ویشتو والا وه خو هغه د هغه ځای نه بچ شي او هغه ځای نه وتښتي خو هغه څوکیدار انډریا هم ویشتي وي نو ریبیکا راهول ته وایي چې د دې ځای نه تښتو خو دې کې اچانک په رښتیا باندې هغه ماسک مین راشي او په دوی باندې حمله وکړي خو ریبیکا په هغه سړي باندې حمله وکړي او راهول ځان سره کړي او د هغه ځای نه وتښتي خو دغه ځای کې هغه ماسک مین چې کوم دی هغه ریبیکا د ویښتو نه راونیسي او راهول د ریبیکا د بچ کولو کوشش کوو خو هغه ماسک مین دی په چاقو باندې ویو زخمي یې کړي او ریبیکا او راهول د دې ماسک مین مقابله کوي چې راهول د دې ماسک مین دیان ځان طرف ته کړي او هغه ریبیکا له چابي ورکړي چې زر ګاډي له
ورشه هغه ځای کې موبایل دی پولیس ته کال وکړه بل خوا مونږ وکی وینو چې هغه د یوونه د شاته پټې وي ډیره زیاته یریدلی وي خو هغه څوکیدار هم دې پسې شاته را روان وي او د دې د تلاش کولو کوشش یې کوو خو وکی هغه ځای کې چوپچاپ ودرېږي اواز نه کوي او هغه څوکیدار دای تلاش کوله چې ورته ملو نشي نو هغه واپس د هغه ځای نه روان شي بل خوا مونږ راهول وینو چې هغه ماس مین سره په جګړه وي او مقابله کوي ولې چې هغه ته داسې لګېدو چې د زما مرګري مړه کړه انډریا خو دې کې هغه ماس مین په ده باندې چې څنګه حمله کوله نو راهول شاته لاړ شي او د ده خپه په یو لټ کې انخلي چې دې نورم زخمی شي چې د یارې د لاسه راهول چغې شروع کړي ولې چې هغه ته داسې لګېدو چې زوس بچ کېدو والا نه یم خو د ده چغې ربیکا واوري او هغه زر هغه ګاډي له راشي نو هغه چې هغه ځای کې وګوري هغه ګاډي نه وي نو هغه ډېره زیاته حیرانه شي او هغه راهول له چغې ورکول شروع کړي خو دغه ځای کې اچانک یو ماشوم راشي او هغه دې ته وایي چې چوپ اوسه او دا ماشوم د کوم ځای نه رالو او په کوم طرف رالو دا چاته هم پته نشته بل خوا مونږ ویکي وینو چې هغه ګیسټ هاوس ګیټ له راورسي خو بدقسمتۍ سره ګیسټ هاوس ګیټ د دننه نه بند وي بل خوا راهول هم ډېر زیات زخمی وي خو هغه ویکي وویني نو راهول هغه ماسک مین سره خبرې شروع کړي هغې په خبرو کې ولجاو کړي وي چې د ده دیان زما طرف ته وي او ویکي زر دغه څوکیدار کمرې ته راشي او په خپل زخمونو باندې پټۍ ولګوي او هغې نه پس هغه دغه کمرې جان شروع کړي چې هلته هغې ته د ډېرو کسانو شناختي کارت ملو شي او هغه چې په دیوال باندې وګوري نو د دې تصویران لګېدلي وي او په کاغذ باندې یو ډراینګ جوړ شوی چې په هغې کې یو ماشوم وي او دوه سړي وي چې یو پکې ماسک اچولی وي نو ویکي چې دا وګوري هغه ډېره زیاته ویریږي هغې نه پس مونږ هغه ماشوم وینو چې هغه ربیکا هغه ګاډي له راولي نو ربیکا چې هغه ګاډي چیک کړي د هغې انجن خراب شوی وي او د حیرانۍ خبره دا وه په هغې کې هغه موبایل هم نه و نو دې سره ربیکا ډېره زیاته حیران او پریشانه شي خو هغې نه پس ورته هغه ماشوم د ټلیفون ځای وښیي نو ربیکا چې د کال کولو کوشش کوو نو چاته کال نه ورتلو نو هغه چې د هغه تار وګوري هغه تار کټ شوي وي او دا کار د بل چا نه بلکې د دغه ماشوم و چې هغې نه پس هغه د خپل جیب نه یو انجکشن روباسي او په ربیکا باندې حمله وکړي چې د هغې لاس زخمي کړي چې دې سره ربیکا ډېره زیاته غوسه شي او هغه هغې ماشوم له دیکور کې چې هغه په ځمکه باندې پروزي نو چې اواز اوري هغه څوکیدار هم هغه ځای ته راورسي او هغه زر هغې ماشوم له رامنډه کړي او هغې په هوش کې د راوستو کوشش کوو نو ربیکا ته تپوس وکړي چې دا هر څه دي نو دغه سړی ورته دا ووایي چې دا کار د ماسک مین دی د هغه په جسم کې یو شیطاني روح دی او هغه د هر انسان قرباني غواړي نو دلته موږ ته دا خلاصه کېږي چې د کهانۍ په شروعات کې موږ کومه جینۍ ولیده هغه موږ د دوی کار و خو ربیکا د ده په خبرو باندې یقین نه کولو او هغې ته دا لګېدو چې کیدای شي د خپل جرم پټولو دپاره دا کهاني یې جوړه کړه نو هغه اچانک په هغه څوکیدار باندې حمله وکړي او تر هغې پورې وي چې تر څو پورې مړ کړي نه وي او هغې نه پس ربیکا ټوپک راوچت کړي او د خپلو ملګرو بچ کولو پسې ور روانه شي بل خوا موږ ویکي وینو چې هغې پسې هغه ماسک مین راشي او د هغې د مړ کولو کوشش یې کوو چې لږ وخت پس پې هغه ماسک مین وار وکړي او ویکي مړه کړي او هغې نه پس موږ ربیکا وینو چې هغه هغه ځای ته راورسي ټوپک په لاس او هغه چې وګوري راهول نو هغه په ځمکه باندې پروت وي او په خپه کې لټ نښتې وي نو هغه زر راهول له راشي او د هغې لټ لړکولو کوشش یې کوو خو راهول ورته وایي چې ته له دې ځای نه لاړه شه خو ربیکا ورته وایي چې زه تاسو داسې نشم پرېښودی او هغې د هغه لټ کولولو کوشش کوو خو هغه ډېر زیات سخت و نو راهول ورته وایي چې ما پرېږده ویکي پسې ورشه نو ربیکا چې هغه ځای ته ورشي نو ډېره زیاته ویریږي ولې چې ویکي د مخکې نه مړه کړي وي هغه ماسک مین نو هغه چې واپس راهول له رامنډه کړي نو راهول هم هغه ځای کې نه وي نو هغه خوا دې خوا وګوره دې کې اچانک هغه د راهول چغې واوري چې هغه د هغه ماسک مین په لاسو کې وي او راهول هم مړ کړي نو ربیکا چې دا وګوره هغه ډېره زیاته ویریږي او هغه د هغه ځای نه منډه کړي خو اچانک پې هغه ماسک مین حمله وکړي او ربیکا بېهوشه کړي او په توره تیاره د شپې هغه لاشونه ماسک مین روچت کړي وي یو ځای کې راجمع کړي خو دې کې موږ ربیکا وینو چې هغه ژوندی وي صرف بېهوشه شوي وي چې هغه فورا د هغه بیګ نه راوځي او د دیوال د شاته پټه شي او هغه ماسک مین موږ وینو چې هغه شمې بلې چې په هغې باندې هغه نومونه لیکلي چې کم دم مړه کړل نو هغه چې د ربیکا نوم وله شمه بلوله نو هغه نه بلېده نو هغه ماسک مین پوه شي چې ربیکا لا اوس هم ژوندی ده خو د هغې نه مخکې چې هغه څه وکړي ربیکا په هغه ماسک مین باندې حمله وکړي چې هغه هغه ځای کې راپروزي او هغې ته داسې لګېدو چې دی مړ شو خو دې کې اچانک هغه ماسک مین واپس راپاسي او هغه ربیکا په مرۍ کې ونیسي او هغه اوچته کړي نو په دې دوران کې د دې ماسک مین په غاړه کې یو تعویز وي چې ربیکا هغه وویني هغه تعویز ترې راکاږي نو چې هغه ته څنګه هغه تعویز راکاږي نو دا ماسک مین ډېرې عجیبه چغې شروع کړي او داسې لګېدو چې دی ډېر زیات په تکلیف کې دی نو ربیکا هغه تعویز ورسره لاس کې وي او په دې ماسک مین باندې حمله وکړي چې هغه اچانک هغه ځای کې غیب شي یعنې د هغه ټول طاقت په دغه تعویز کې و او په سبا باندې ربیکا د خپل دوستانو اخري تصویر ځان سره کړي او هغه ځای نه لاړه شي او دې سره دا کہانی ختم شي دوستانو کو تاسو دا کہانی خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ